محبوبی ازدا محبوب لیلۃ القدر سدی انا انزلناه فی لیلۃ القدر. اللہ رب العزت وی د لیلۃ القدر دومره عظیمه شپه ده چې ما د خپل قرآن د پاره هم د دې شپې انتخاب وکړلو. الله وی ما خپل قرآن د پاره چې کم دی ویل چې نازلو مې نو په کومه شپه کې نازله کم. الله رب العزت وی واورئ وی د دې شپې انتخاب ما د ځان د پاره هم کړی، د خپل کلام د پاره مې هم کړی. دومره عظیمه شپه انا انزلناه فی لیلۃ القدر. بیا الله موږ ته وی هی تاسو ته څه پته ده کله چې یو څیز اهتمام او اعلی او قدر زیات وي کنه خلک بل ته وایي یا سړیا ته څه پوهېږې په دې باندې. داسې موږ پښتو کې وایي تم کیا جانتے ہو، ته په څه پوهېږې. وما ادراک ما لیلۃ القدر. وایي مړه تا ته به څه پته چې دا د قدر شپه څه ده. وایي یو صفت یې درته بیانوم، لیلۃ القدر خیر من الف شهر. ساده خبره درته کومه چې دا یو شپه د زرګونو شپو د عبادت نه بهتره ده. دا فضیلت عزتمندو د لیلۃ القدر ډایرکټ قرآن کې راغلی دی. بعض فضیلتونه هغه احادیثو کې راغلي، بعض بزرگان دین بیان کړي. د دې دا اجر او ثواب ډایرکټ الله بیان کړی دی. وایي د زرو شپو نه بهتره ده. زرو شپو څوم ته ویلی کېږي؟ حسابونه علماو جنګولي تقریبا 82-83 کال یا 80 کال د عبادت ثواب ملاوي. نو دې کې دا لیلۃ القدر خیر من الف شهر. بل الله وی تنزل الملائکه، وی په دې شپې باندې ډېرې زیاتې فرشتې نازلېږي. بعض وی د کاڼو برابر فرشتې نازلېږي. او الله وی فرشتې څه کې د فرشتو جرنیل و روح الامین د فرشتو جرنیل هم په دې شپه باندې راکوزېږي. تنزل الملائکة والروح. نو الله وی د فرشتو جرنیل چې کوم به پیغمبرانو لراتلو خو د لیلۃ القدر په شپه باندې زما امتیانو لم الله رب العزت هغه رالیږي. د څومره اهتمام شو. هم فرشتې خو راځي هر ټیم موجودي، خو روح الامین د په دې شپه باندې خصوصي د نبی علیه الصلاة والسلام امت ته راځي. او نبی علیه السلام وی ای زما امتیانو واورئ لیلۃ القدر مال سپیشل راکړی شوی دی، زما امت له سپیشل راکړی شوی دی. دا مخکیني امتونو له نه دی ورکړی شوی. مخکې امتونو له به چېرته جبریل راتلو، زما امت له په دې شپه باندې جبریل هم راځي. جبریل د ټولو فرشتو سرداره او د انسانانو هم د هغې مرتبه اعلی ده، خو بیا هم انسانانو له په دې شپه باندې الله رالیږي. تنزل الملائکة والروح. یو د زرو میاشتو نه بهتره ده. یو فرشتي راځي، بل پکې روح الامین راځي. تنزل الملائکة والروح. سلام اخیره کوي سلام. په دې ټوله شپه کې تر سحر راختو پورې پکې سلامتی ده. نور ځایونو کې راځي د شپې نه به پناه غواړي، د شپې نه به ومن شر غاسق اذا وقب. ته به پناه غواړي د شپې نه چې خدای پاکه ما د شپې د فتنو نه حفاظت وکړه. خو نبي علیه السلام وایي لیلۃ القدر، الله کلام وایي لیلۃ القدر داسې شپه ده چې په دې کې شیطانان نه راځي. دا ټوله شپه سراسر سلامتی ده تر دې چې کله سحر راوخیږي. نو تر سحره پورې بلکې علما وایي سبانۍ ورځ هم د دې برکت هغه برکات دې ته حاصل. نو دې وجې نه دې اخري شپو کې ډېر زیات ځان کنټرول کوي عزتمندو د ګناهونو نه. کوم څیز چې اعلی وي نو په هغې کې بد کار کول هم بد وي. ګوره خپل کور مقدس وي، په خپل کور کې چې څوک ورانې وکړي سړی زوی د کور نه وباسي، ښځې له طلاق ورکړي د کور نه وباسي، ښځه راولګېږي د خاوند نه خوله والي وي دا کور کې مردار دی، دا د کور خیال نشي ساتلی. دکان کې چې څوک ورانې کوي پارټنر د پارټنر نه بیل شي، وایي مقدس ځای کې د رزق ځای کې چې کم دی ګډ وډ وکړلو. دکه شان عزتمندو دا مقدسې ورځې دي، په دې کې خپل اعمال کنټرول کو بدلي، ځکه چې فرشتې الله زموږ استقبال له رالیږي. او کم از کم دومره عبادت خو هر انسان په دې کې کولی شي. د لیلۃ القدر ادنا حصه دا ده چې انسان پکې شرکت غواړي چې دا انسان د ماسخوتن مونځ تراویح د جمع سره وکړي او د سحر مونځ د جمع سره وکړي. بعض روایتو کې راځي چې ده ته هم د شپې د عبادت ثواب میلاویږي. یا پیشمني ته راپاڅېدلې نو په دې نیت راپاڅېږه هره شپه چې نن لیلۃ القدر دی، دا نیت به پکې کې چې نن لیلۃ القدر دی.
هر شپه کې نیت کولی شي چې دا لیلة القدر دی بس لیلة القدر په نیت باندې 2 رکعاته مونځ کوه نو دا 2 رکعاته مونځ ستا د 80 کالو د عبادت نه بهتر دی که په دې شپه دې صدقه ورکړه د 80 صدقو نه د کالو د صدقو نه بهتره ده په دې د تلاوت وکړو د 80 کالو د تلاوت نه بهتر دی نو بهرحال عزتمندو د دې شپې ډېر اهتمام کول پکار دي